14 سرود. کاک دی هش کاک دی د فکر سیلاب وړی، څه هوښیاره څه جراره د زرینه. ما خو داسې پیغله هیڅ لیدلې نه ده، سل حکمت یې په هر ټکي کې نغښتي. په ښځمونو کې دا دومره عقل پوهه، دا به ښځه نه وي، دا به فرشته وي. نه نه، ښځه د زما د مور په څیر ده. فرشته خو ما ته خپله مور هم ښکاري، دا دوهمه فرشته له کومه راغله. کک د سترګو له کنجونو ورته ګوري، تلوسې بیا په زړه کې راپاڅېږي. یو ځل بیا ستر پهلوان خبرې پیل کړې، خو دا ځل د تیر په څیر په غوسه نه دی، څه ارامه د غږ درنې څپې دي. بیا د هغې بې وفا نوم راته مه اخله. زما کرکه د ګلبوی له ناموسي. مینه کار نه د حکمت د نه د عقل. مینه زړه غواړي او زړه خو لوی پاچا وي. د زړه مینه کې هېواد و خلک نسته، زړه خو ړوند وي، بس یوازې جانان غواړي. اردوان پاچا پخوا زما دشمن و، ان د پلار په پاچاهي کې یې کرکه. ګلبوی تر هغې ډېره کرکه وکړه. په تیاره چاړه یې خوږ زما کوږل کړ، خو د ژبې د چړې ټپ یې ژور و. دغه ټپ زما په زړه کې لا تازه دی. ملکې د کک ورغوڅې کړې خبرې. د نامتو پهلوان لنډ ځواب یې ورکړ. د ګلبوی مینه نه وه د زړه تل نه، له اوله یې دوستي په بل غرض وه. ستا له موټو یې ساتنه د فارس غوښته، ته یې لومه د خپل حسن کښې ساتلې، ته یې جال د خپل ښایست کې وې نیولی. جنګولی یې د خپل وطن لپاره، چې مراد یې نور له تا اخیستی نه سو. بس هغه شیبه یې پرېښودې پر لاره. تا رښتینې مینه هیڅ لیدلې نه ده، تا له زړه مینېدل کله لیدلي؟ د وطن د مورنۍ مینې په خوند دې په ټوپونو خپل زړګی نه دی لیدلی. د هیرمند له مستانه څپو دې چیرې د روح جام په شور و شر نه دی څښلی. ته د خپل ټبر په ننګ جګړې ته ولاړ سه، د خپل ورور د خپل هیرمند ساتنه وکړه. ته د خپل ولس په سر د ویاړ جوغه سه، چې ساکن جونې دې یاد کړې په بدلو، چې د پیغلو په لنډیو کې اتل سې. هغه وخت به پو د مینې په معنا سې، د ساکن جونو د زړونو به پاچا سې. ایله پو به د ښځمونو په درنښت سې، مورولي او خورولي به در ښکاره سې. هره ساکه به د خپلې مور په شانې فرشته پاکه سپېڅلې در ښکاره سي. دغه کرکه به دې زړه څخه ستنه سي. ښځه مینه ده، د مینې سرچینه ده. ښځه ژوند ته یوه ښکلې بهانه ده. هو هو، ښځه نیمایي رڼا دنیا ده، د هستۍ او د ژوندون ښکلې معنا ده.